په افغانستان کې د جګړو او نښتو لا زیاتېدو سره سم د هیواد په ډېری ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په همدې تړاو په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په تېرو 2 کلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د جګړو د شدت له کبله 15 میلیونه کسان بېځایه شوي دي. در 2 سال اخیر 5 میلیون افغان ما در سراسر کشور از اثر ظلم و وحشت ترورستان و طالبان خانه و کاشانهشان را ترک کردن یا به مراکز شهرها یا به ولسوالی های دیگه یا به جای امن‌تر. د یاد وزارت چارواکي زیاتوي چې دوی په تیر کې هم لا ډېریو دغو بېځایه شویو کورنیو سره مرستې کړي او لا هم په ټول توان هڅه کوي چې له خپلو امکاناتو په ګټه اخیستنې د دغو کسانو لاسنیوی وکړي. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری اسلامی افغانستان تمام توانش را به کار بسته است تا به بیجاشدگان ناشی از جنگ بر اساس طرزالعمل کاری این وزارت در ساعتهای نخست بیجاشدگی رسیدگی نماید. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پر کورنیو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سوداګرو او پانګوالو هم غږ وکړ چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې له بېځایه شویو افغان کورنیو څخه خپلې مرستې نه سپموي او تر خپلې وسې د دوی لاسنیوی وکړي. د نوموړي په خبره پر جګړو سربیره روانې وچکالۍ هم د میلیونونو افغانانو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی او دوی له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي ترڅو د دغه ستر انساني ناورین مخنیوی وکړي. کډوالو چارو وزارت هم تاییدوي چې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بېځایه شوي خو زیاتوي چې دوی پر ښارونو سربیره هغو بېځایه شویو کورنیو ته هم د مرستې رسولو په لټه کې دي چې طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له ناوړه وضعیت سره لاس او ګریوان دي. تلاش میکنیم که به این خانواده ها از طریق اداره هلال احمر کمک رسانی صورت بگیره به خاطر اینکه از طریق مؤسسات و از طریق نهادهای دولتی کمک رسانی برای او خانواده ها دشوار است. په هیواد کې دننه د بېځایه شویو زرګونو کورنیو په تړاو د اندېښنې داسې مهال دی چې په وروستیو کې ملګرو ملتونو هم د یو راپور په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس د جګړو، کرونا وبا او وچکالۍ له کبله له سخت وضعیت سره لاس او ګریوان دی.